السلام عليكم. أريد أن أرى هذا المقطع في كل مجموعات الفيسبوك والواتساب. السلام علیکم ورحمت الله. زړه مې غواړي چې دا ټوټه یا کلیپ د سوشل میډیا په ټولو ګروپونو کې ووینم، له شناختو خپلو خپلوانو او هغه چا سره یې شریک کړئ چې مینه ورسره لرئ. الله تعالی دې وکړي چې د نیکیو په تله کې درته حساب سي. غوږ ونیسئ، تر پایه راسره واورئ. ای د الله بندګانو، دا ځلې په غوږو مه اورئ، بلکې ځان تجربه کړئ او کوشش وکړئ چې له ما څخه یې د زړه په غوږو واورئ. یو وخت چې پر مریم بنت عمران سخته ورځ راغله، نو څه ورته وویل سول؟ ورته وویل سول خوره او څښه او خپلې سترګې دې یخې کړه. کله چې زموږ ګناهونه زیاتېږي، نو الله عز وجل څه وایي؟ لا تقنطوا من رحمت الله. د الله له رحمته مه ناامیده کېږئ. لا تیأسوا من روح الله. د الله تعالی له مهربانۍ څخه مه مایوسه کېږئ. او په حدیث قدسي کې راځي چې وایي تاسو استغفار ووایاست، زه به بخښنه درته وکړم. شعیب علیه السلام او موسی علیه السلام ته څه وویل؟ ورته ویلې مه ویرېږه. وماذا قال حبیبنا النبي علیه الصلاة والسلام؟ او زموږ خواږه حبیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ملګري ابوبکر ته څه وویل؟ ورته ویلې لا تحزن ان الله معنا. مه خفه کېږه، الله له موږ سره دی. له دې څخه موږ دا زده کوو چې د سختۍ په وخت کې ټول باید د خیر او اطمینان خبرې نشر کړو. کفارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وژل غوښتل، خو د خپل ملګري ته ویل مه خفه کېږه، الله له موږ سره دی. ځکه چې دی د الله تعالی په لویي باندې ښه پوهېدی او په دې عقیده و چې په سختي کې به الله تعالی یوازې نه پرېږدي. نو له همدې امله زه غواړم چې تاسو خلکو ته د خیر او اطمینان خبرې ورسوئ. د خلکو لپاره بس دا خفګان او ویره کافي ده چې د الله تعالی په تقدیر سره ورته راغلې ده، او په دې ښه پوه سه چې په سختیو، تکلیفونو او خفګان کې د انسان جوهر معلومیږي. نو فلهذا ته خپله تر نور وړاندې سه او د ښه او مینهناکه خبرو ویونکی سه، او داسې څوک له ځانه مه جوړوه چې خلک وویروي. په دې اوسني وخت کې زه ډېری داسې خبرې اورم چې کله چې مړ سي نو لمونځ به دې نه کېږي، قرآن به نه در باندې ویل کېږي، جنازه به دې نه کېږي، او داسې نور رنګارنګ خبرې. قال الرسول علیه الصلاة والسلام، رسول علیه الصلاة والسلام وایي څوک چې له طاعون نه وبا څخه مړ سي هغه شهید دی. موږ مسلمانان یو، نو ولې له هغه څه وویرېږو چې الله راته مقدر کړی وي؟ نو ویرېږه مه، خو احتیاط ضرور کوه. داسې مه وایه چې ژوند مو د الله په لاس کې دی، بیا نو په لوی لاس ځان ووژنې، بلکې د الله تعالی له درکړو اسبابو څخه کار واخله چې له دې طاعون څخه ځان ورباندې وژغورې. ځکه چې دا ستا جسد دی، او ستا جسد او ژوند د الله تعالی امانت دی در سره. نو په دې سره به د امانت ساتنه هم وسي، او بیا به په ژوند کې له خلکو سره د خیر په کارونو کې کومک او همکاري هم وکړې. نو په دې کارو کې له ګپو او بېباکیو کار مه اخله، خو په عین وخت کې ویره او خفګان هم کوه. الله له موږ سره دی، او دا خبره هم په یاد ساته چې موږ ټول به مړه کېږو. که څوک په وبا مړ نه سي، نو په بل سبب به مړ کېږي. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ورته ووایه هغه مرګ چې تاسو ځینې تښتئ، هغه به له تاسو سره مخ کېږي. بیا به هغه چاته چې هغه په ښکاره او پټو ټولو خبر دی وړاندې کېږئ، هغه به تاسو ته هغه څه در وښیي چې تاسو کړي دي. نو که موږ ویره کوو، نو ډېر مناسب دا دی چې په ورځ د حساب او له الله تعالی سره د مخامخ کېدلو په وخت کې له خپلو ګناهونو څخه وویرېږو. دا یوه خبره مو له وروره واورئ چې ټولې دروازې تړلې دي، د مسجدونو، د مدرسو، د پوهنتونونو او د بازارونو دروازې تړلې دي، خو د توبې دروازه لا خلاصه ده. نو شیطان ته وخت مه ورکوه چې له دې دروازې دې راوګرځوي، ځکه دا ستا د هغه رب دروازه ده چې ته یې پیدا کړی. او دا خبره هم په یاد ساتئ چې دې کلیپ ته تعجب مه کوئ، ولې زه هم د الله تعالی له اسبابو څخه یو سبب یم. که داسې نه وای، نو ماته به هم الله تعالی د دې د نشر کولو توفیق نه وای راکړی. نو تاسو یې هم له نورو سره شریک کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.